بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی structure of skeletal muscles. مونږ د مسلز په باره کې خبره کړې وه چې مسل زمونږ سره هغه ټیشو دي چې په دې کې د کنټریکشن او د ریلیکسیشن ابیلیټي موجود وي، هغې ته مونږ څه وایو؟ مسلز ورته وایو. د مسلز مونږ د 3 مین ټایپس ویلي وو، یو مونږ سره سکیلیټل مسل و، بل زمونږ سره کارډیک مسلز و، او بل زمونږ سره سموث مسلز و. صحیح ده؟ نو نن زمونږ سره چې کوم سکیلیټل مسل دی نو د هغې د سټرکچر باره کې مونږ خبره کوو. مونږ چې سکیلیټل مسلز راشو، نو فار ایگزامپل دا زمونږ سره هیومن باډي شو ایز ا هول، نو مونږ د دې نه یو قسم مسلز راواغستل، د دې ځای نه چې دې ته مونږ څه وایو؟ سکیلیټل مسلز. نو زمونږ په باډي کې ډېر زیات مسلز وي، نو مونږ دې یو مسلز راواغستل. صحیح ده؟ د مسلز کې زمونږ سره بیا ډېر زیات مسل بنډلز وي. په مسلز کې دننه ډېر زیات مسل بنډلز دي، لکه فرض کې زمونږ سره دا مسل شول، دا لاسونه چې زما کوم دي په دې کې دننه دا ډېر مسل بنډلز دي. صحیح ده؟ دغه شانتي په یو مسل بنډل کې بیا دننه زمونږ سره ډېر مسل فایبرز وي. صحیح ده؟ لکه یو مسل بنډل کې دننه بیا ډېر مسل فایبرز وي، لکه او دا مسل فایبر زمونږ سره د مسل سیلز چې کوم دی نو دا سیل دي. صحیح ده که نه؟ لکه مونږ د سیلز مختلف قسمونه دي، نو د مسلز چې کوم سیلز دي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ مسل فایبر وایو، یا ورته مایوسایډ وایو، یا ورته مسل سیل وایو. صحیح ده؟ نو دا سیلز دي، د دې چې کوم ډایمیټر دی نو هغه زمونږ سره د 10 نه واخله د 100 مایکرومیټر پورې دی. او د دې زمونږ سره چې څنګه چې د هر یو سیل پلازما ممبرین یا سیل ممبرین وي، دغه شانتي دا هم سیل دی، نو د دې هم زمونږ سره چې کوم دی نو سیل ممبرین یا پلازما ممبرین شته. خو د دې چې کوم سیل ممبرین یا پلازما ممبرین دی نو هغې ته مونږ سارکولیما وایو. ګوره نارملي مونږ سیل ممبرین ته یا پلازما ممبرین ته پلازمالیما وایو، په دې ځای کې ورته مونږ سارکولیما وایو. صحیح ده؟ او دغه شانتي چې کوم د هر یو سیل کې یوکریاټک سیل کې زمونږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم موجود وي، دغه شانتي په دې کې هم انډوپلازمیک ریټیکولم موجود دی، خو دې انډوپلازمیک ریټیکولم ته مونږ سپیشل نیم ورکړی دی سارکوپلازمیک ریټیکولم. لکه څنګه چې مونږ د سیل ته خاص سیل ممبرین ته خاص نوم ورکړی دی سارکولیما، دغه شانتي د دې د انډوپلازمیک ریټیکولم ته هم مونږ سپیشل نیم ورکړی دی سارکوپلازمیک ریټیکولم. بیا چې کوم د دې دا پلازما ممبرین دی نو دا ډیپ تللی دی، د سیل ته دننه چې کوم دی نو ډیپ تللی دی داسې، او یو ټیوبیول یې جوړ کړی دی. نو دې ټیوبیول ته مونږ ټرانسورس ټیوبیول وایو. ټرانسورس سیکشن چې کوم دی مونږ ټرانسورس دې ته وایو چې هغه داسې وي. صحیح ده که نه؟ لانګیچیوډنل بیا داسې، نو مطلب دې ټیوبیول ته مونږ څه وایو؟ ټرانسورس ټیوبیول یا ټي ټیوبیول ورته وایو. صحیح ده؟ ښه، اوس که تاسو خیال کړی وي نو د انډوپلازمیک ریټیکولم زمونږ سره سیسټرنې وي. صحیح ده که نه؟ هغه ویزیکل چې کوم دی زمونږ سره فلیټ اینډ فیډ سیکس وي، او هغه چې کوم د انډوپلازمیک ریټیکولم کوم مټیریل دي نو هغه د سایټوپلازمیک مټیریل نه بیل کړي وي، نو هغه ریجن ته مونږ څه وایو په انډوپلازمیک ریټیکولم کې؟ سیسټرنې. دغه شانتي په دې کې هم زمونږ سره سیسټرنې موجود دي ځای په ځای باندې، دا سیسټرنه شوه، دا شوه، دا شوه. صحیح ده که نه؟ نو اوس چې د دې ټي ټیوبیول سره ایډجسنټ ټرمینل سیسټرنې کوم موجود دي د سارکوپلازمیک ریټیکولم، نو لکه یو زمونږ سره ټي ټیوبیول شو، او یو دا زمونږ سره دې سایډ ته چې کوم دی نو سیسټرنه شوه، او بل دې سایډ ته شوه، نو دوه زمونږ سره سیسټرنې شوې ټي ټیوبیول سره، او یو ټي ټیوبیول شو پخپله، نو ټوټل زمونږ سره څو شول؟ 3 شول. نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې دې سټرکچر ته مونږ څه نوم وایو؟ ټرایډ ورته وایو. څه ورته وایو؟ ټرایډ ورته وایو. ښه، څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په باډي کې ډېر زیات مسلز دي، په یو مسلز کې زمونږ سره بیا مسل بنډلز وي، په مسل بنډلز کې بیا زمونږ سره مسل فایبرز وي، او په دې مسل فایبرز کې دننه مطلب په دې سیلز کې دننه زمونږ سره بیا مایوفیبرلز وي. صحیح ده؟ دا مایوفیبرلز چې کوم دی نو په دې کې زمونږ سره ډارک او لایټ بینډز وي، په دې کې ډارک او لایټ بینډز وي. صحیح ده که نه؟ دا ډارک بینډز چې کوم ځای دی نو په دې کې زمونږ سره مایوسین فیلمنټ موجود دی. صحیح ده که نه؟ تک فیلمنټ پکې موجود دی مایوسین، نو دا زمونږ سره ډارک ښکاري. او چې دا کوم برایټ ریجن دی نو په دې کې زمونږ سره صرف اکټین موجود دی، مایوسین پکې نشته. بیا مطلب دا تین فیلمنټ پکې موجود دی، تک فیلمنټ پکې نشته، نو دا زمونږ سره برایټ اپیرنس ورکوي. دا بیا زمونږ سره ډارک دی، تک فیلمنټ، دا بیا تین فیلمنټ، نو په دې وجه باندې زمونږ سره چې کوم دا مایوفیبرل دی نو دا لایټ او ډارک اپیرنس ورکوي الټرنیټیولی. صحیح ده که نه؟ نو په دې وجه باندې زمونږ سره دا چې کوم دی نو څه ښکاري؟ سټرایټډ ښکاري یا سټریپټ ښکاري، بینډز پکې ښکاري. مونږ د سکیلیټل مسل باره کې دا خبره کړې وه چې دا زمونږ سره سټرایټډ دي یا سټریپټ مسلز دي، مطلب په دې کې پټې دي، نو هغه پټې زمونږ سره د دې په وجه باندې دي. صحیح ده که نه؟ او دغه شانتي بیا دا دغسې ښکاري، بیا دغه، بیا دغه، نو د دې په وجه باندې زمونږ سره سکیلیټل مسل مونږ وایو چې دا سټرایټډ یا سټریپټ مسلز دي. ښه،
وس په دې مایوفیبرل کې موږ بهر ته راوباسو نو دا زموږ سره فردر مایوفیبرلز بیا د مایوفیلمنټس نه مشتمل دي په مایوفیلمنټس باندې صحیح ده که لکه څنګه چې دا زموږ سره خاص سیل شو نو په خاص سیل کې خاص ارګانیلز موجود وي نو دغه شانتي د دې سیلز چې کوم خاص ارګانیل دی نو هغه زموږ سره مایوفیبرلز دي صحیح ده بیا په مایوفیبرلز کې زموږ سره مایوفیلمنټس موجود دي نو دا مایوفیلمنټس موږ بهر ته بیا راوستل په دې مایوفیلمنټس کې فردر دوه قسمونه دي یو ته موږ تک فیلمنټ وایو او بل ته موږ تین فیلمنټ وایو تک فیلمنٹ چې کوم دی هغه زموږ سره د مایوسین نه جوړ دی په مایوسین باندې مشتمل دی او چې کوم تین فیلمنٹ دی نو دا مین پروتین په دې کې زموږ سره اکټین دی خو د دې سره سره په کې ټروپومایسین او ټروپونین هم موجود دی صحیح ده نو مطلب دا زموږ سره تک فیلمنٹ دی چې دا په مایوسین پروتین باندې مشتمل دی مایوسین پروتین نه جوړ دی او دا تین فیلمنٹ چې کوم دی دا اکټین ټروپومایسین او ټروپونین درې قسمه پروتین نه فردر جوړ دی خو مین پروتین په کې زموږ سره اکټین پروتین دی صحیح ده ها که اوس موږ سټرکچر اف سکیلیټل مسلز لراشي مطلب زموږ سره دا مایوفیلمنټس څنګه ارینج وي مطلب تک فیلمنټ او تین فیلمنټ څنګه ارینج وي نو که تاسو وګورئ نو دا زموږ سره تک فیلمنټس شول دا صحیح ده د بلیک کلر کې چې کوم ښکاري نو دا زموږ سره ټول څه دي تک فیلمنټس دي دا تک فیلمنټ سره سره زموږ سره چې کوم دی نو تین فیلمنټس دي دا ریډ کلر کې چې کوم دی نو دا زموږ سره څه دي تین فیلمنټس دي صحیح ده اوس دا تین فیلمنټس د یو بل سره چې کوم دی نو په داسې زیګ زیګ لاین باندې اټیچ شو د یو بل سره دې ته موږ زیډ لاین وایو زیډ مطلب زویش نه راغستلی دی صحیح ده که نه او د زویش مطلب دی بټوین نو د دې بټوین زموږ سره دوه معنی کېدی شي یا خو دا معنی کېدی شي چې مطلب یو دا زموږ سره سارکومیر شو او بل دا سارکومیر شو نو د یو سارکومیر او د بل سارکومیر په منځ کې چې کوم لاین دی دې لاین ته موږ زیډ لاین وایو یا موږ داسې ویلی شو چې زموږ سره د یو سارکومیر چې کوم مایوسین هیډ دی دا هغه کوم اینډ دی دا هغه نه د بل سارکومیر د مایوسین د اینډ پورې چې کوم ریجن دی دې ریجن ته موږ آی بینډ وایو دې ریجن ته موږ آی بینډ وایو آیسوټراپیک صحیح ده کنه نو د آی بینډ په منځ باندې چې کوم تللی دی بټوین تاسو دې ته ویلی شي مطلب د آی بینډ په منځ باندې چې کوم لاین تللی هغې ته موږ زیډ لاین وایو صحیح ده ښه اوس څنګه چې تاسو ته ما ووایي آی بینډ او ای بینډ نو کوم چې زموږ سره د مایوسین چې کوم پروټین دی یا مایوسین چې کوم تک فیلمنټ دی نو د دې د یو سر نه واخله د بل سر پورې چې کومه فاصله ده دې ته موږ ای بینډ وایو دې ته موږ ای بینډ وایو ان آیسوټراپیک صحیح ده که نه اوس دا زموږ سره چې کوم دی نو مایکروسکوپ دی پولرایزینګ لایټ مایکروسکوپ په هغې باندې چې کله ته دا سټډي کوې نو د هغې لایټ ته زموږ سره د دې بینډونو مختلف قسم دغه دی کریکټریسټکس وي نو د هغې په بیس باندې موږ دې له نیمز ورکړي دي ان آیسوټراپیک بینډ او آیسوټراپیک بینډ صحیح ده دا مطلب په کیمستري کې بیا موږ وایو کوم چې زموږ سره ان آیسوټراپیک دی نو دا څنګه کریکټریسټکس شو کوي زموږ سره لایټ ته او چې کوم آیسوټراپیک دی نو دا څنګه شو کوي هغې ته نه ځو خو مطلب زموږ سره چې کوم د مایوسین پروټین یا مطلب د تک فیلمنټ د یو اینډ نه د بل اینډ پورې کوم فاصله ده نو دې فاصلې ته موږ ای بینډ وایو او بیا چې د یو زموږ سره د یو سارکومیر لکه دې ته موږ بیا څه وایو سارکومیر وایو فردر ګوره کوم چې زموږ سره دا زیډ لاینز دي د دوو زیډ لاینز په منځ کې چې کوم فاصله ده دې ته موږ څه وایو سارکومیر ورته وایو او دا سارکومیر زموږ سره فنکشنل یونټ اف کنټریکشن پروسس دی د کنټریکشن پروسس چې کوم یونټ دی نو هغه زموږ سره سارکومیر دی نو اوس ګوره د یو سارکومیر چې کوم مایوسین اینډ دی او د بل دا بیا بل سارکومیر دی مطلب دا یو زیډ لاین شو اخوا به بل زیډ لاین نو مطلب دا بیا بل سارکومیر شو نو د یو سارکومیر د مایوسین د اینډ نه د بل سارکومیر د مایوسین اینډ چې کوم دا ریجن دی دې ته موږ څه وایو آی بینډ ورته وایو دې ته بیا موږ آی بینډ وایو آیسوټراپیک ښه اوس چې کوم دا زموږ سره دا تین فیلمنټس دي نو دا د زیډ لاین ته اټیچ شوي دي صحیح ده مطلب یو سارکومیر کې یو سایډ ته او بل سارکومیر کې بل سایډ ته راغلي دي اوس چې کوم دې سارکومیر کې د دې سایډ نه د دې زیډ لاین نه کوم تین فیلمنټ راغلي او د دې سارکومیر کې د دې زیډ لاین نه چې کوم دې زموږ سره دا تین فیلمنټ تللی دی اخوا زموږ سره نو د دې دواړو په منځ کې چې دا کوم ځای خالي پاتې کېږي دا کوم ځای چې خالي پاتې کېږي دا ځای صحیح ده مطلب د دې ځای پورې تین فیلمنټ راغلی د دې ځای پورې نو په ای بینډ کې زموږ سره دا ریجن ډارکر ریجن دی خو په دې ډارکر ریجن کې زموږ سره که خیال کړی په دې سر ریجن کې زموږ سره تک فیلمنټ هم شته او تین هم شته خیال هم دی په دې ریجن کې او په دې ریجن کې تک او تین دواړه شته خو په دې ریجن کې صرف زموږ سره تک دی تین پکې نشته نو د دې ټول ای بینډ په نسبت باندې دا ریجن زموږ سره لږ برایټ دی دا ریجن لږ برایټ دی
او د برایډ ته مونږ هیله وایو صحیح ده کنه ایچ ای ال ای هیله نو په دې وجه باندې دیز ریجن ته مونږ ایچ زون وایو مطلب هیله ایچ راغستل شوی دی د هیله مطلب برایډ د نور ایونت په نسبت باندې دا لګ برایډ صحیح ده کنه لګ لایټر وي دومره ډارک نه وي ها دا لایټر فلم سره دی وجبي ها دا دی خو زموږ سره ټوټل ایونت دی دا ډارک دی خو د ډارک کې بیا زموږ سره ایز ا هول دا لګ لایټر وي نور خو لایټ بینډ ریجن زموږ سره دا دی آی بینډ لایټ دی بیا ای بینډ ډارک دی بیا آی بینډ لایټ دی صحیح ده خو صرف دا لګ ریجن چې کوم دی دا د نور ای په نسبت باندې دا لګ ځای چې کوم دی لګ برایټ په دې وجه باندې ته موږ ایچ زون یا هله زون وایو صحیح ده نو دا زموږ سره د سکیلیټل مسل سټرکچر که اوس موږ راشو لکه دا زموږ سره 10 فیلامنټس دي او دا زموږ سره 10 فیلامنټس دي بیا موږ دې ځای کې ویل چې 10 فیلامنټس زموږ سره فردر مشتمل دي په څه باندې په اکټین چې هغه مین پروټین دی ټروپومایسین او ټروپونین صحیح ده نو دا چې کوم دوا زموږ سره چینز دي داسې نو دا زموږ سره یو چین دی د اکټین دا د اکټین دی صحیح ده کنه دا کوم چې ما په سرکلز کې بلیک سرکلز کې نو دا زموږ سره اکټین دی بیا دا زموږ سره بل اکټین تھریډ ور سره تللی داسې د دې ځای او په دې باندې چې په دې ریډ باندې کوم مالاین راښودلی دی نو دا پکې بیا زموږ سره ټروپومایسین دی دا بیا څه دی ټروپومایسین دی دا ریډ والا او دا ګرین چې موږ ځای په ځای باندې کوم جوړ کړي دي پکې نو دا به څه دي بیا دا بیا ټروپونین دی نو ټروپونین بیا فردر زموږ سره په 3 سب یونټس باندې مشتمل دی ځکه دا بیا ما فردر په 3 باندې چې کوم دی منشن کړي نور به بیا موږ وایو چې زموږ سره تک فیلامنټس څه کار کوي او 10 فیلامنټ او څنګه زموږ سره مسل کنټریکشن کیږي دا ریجن چې کوم دا تک فیلامنټ دی نو ایز ا هول خو دا زموږ سره مایوسین دی خو چې کوم په دې اینډ باندې زموږ سره داسې سټرکچرز جوړ شوي دي نو دې ته موږ مایوسین هیډز وایو بیا یا دې ته موږ کراس برج هم وایو صحیح ده کنه ځکه چې دا بیا کراس برج جوړوي مطلب داسې برج جوړوي دغه سره د 10 فیلامنټ سره اخوا او دېخوا نو په دې وجه باندې دې ته موږ څه وایو مایوسین هیډز یا ورته کراس برج وایو نو دا زموږ سره د سکیلیټل مسل سټرکچر دی سبا نه به د خیر څه بیا موږ د کنټریکشن اف مسل باره کې خبره کوو سچي دا